شپاړسمه نښه د قیامت په نښو کې هغه دا ده چې د عمار بن یاسر رضی الله عنه وجل د هغه مړ کېدل عمار بن یاسر رضی الله عنه. عمار بن یاسر پیژنې دا د سمیه رضی الله عنها زوی دی او سمیه پیژنې څوک دی؟ ابو جهل چې شهیده کړې وه په اسلام کې اولنۍ شهیده. په مکه کې قسمه قسم سختي ملاو شوي ده ته د ده پلار یاسر ته او مور ته سمیه رضی الله عنهم اجمعین. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې خو طاقت نه و، مکه کې مسلمانان کمزوري، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تېرېدو دا به وي صبرا آل یاسر، صبر کوئ ای د یاسر خاندانه، فإن موعدکم الجنه، په جنت کې به ملاقات کوو، جنت ستاسو ځای دی. دا د هغې زوی دی عمار بن یاسر رضی الله عنه. او د ده د قتل دا واقعه او د وفات دا واقعه ده په 37 هجري کې را پیښه شوې. حدیث به ول ذکر کو، دلیل په دې باندې او بیا به مخکې خبره کوو. ابو سعید الخدري رضی الله عنه حدیث دی، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جومات د جوړولو دا قصه بیانوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جومات څنګه جوړ شوی. نو وی چې كنا نحمل لبنة لبنة، موږ به یوه یوه خښته راغستې وو، هغه به موړاو، د جومات هم جوړو د دې دیوالونه. وعمار لبنتين لبنتين، او عمار رضی الله عنه به دوه خښتې وړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدو نو دا دوړه چې داسې پاکه کړه او دی ووی ویح عمار تقتله الفئة الباغیه. عمار وی کومه چې باغي ډله یې هغه به تا وژني، وی باغي ډله به تا وژني. یدعوهم الى الجنه، دی به هغوی له د جنت طرف ته دعوت ورکوي. ويدعونه الى النار، وهغوی به دله د جهنم دعوت ورکوي. نو عمار په هغه ټیم کې وی اعوذ بالله من الفتن، الله دې ما د فتنو نه بچ ساتي. په صحیح بخاري کې دا روایت دی، او په یو حدیث کې داسې هم راځي په صحیح مسلم کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بؤس ابن سمیه، سمیه د زوی نه دی، وی عمار تقتلک فئة باغیه، تا به هغه ډله وژني چې هغه به باغي. نور روایت هم داسې راغلي د عمرو بن عاص نه او د عبدالله بن عمرو او ابو هریره رضی الله عنه اجمعین، دې ټولو نه داسې روایت راغلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت په دلایلو کې دا یو دلیل دی، او هغه داسې چې عمار رضی الله عنه وژلی شوی، او دی په کم جنگ کې وژلی شوی دی؟ په جنگ صفین کې. جنگ صفین تذکره تاسو اورېدلې کله؟ اوس دی په هغه جنگ کې وژلی شوی. ښه چې باغیان به یې وژني نو دی به د چا په ډله کې؟ علي رضی الله عنه. دی د علي رضی الله عنه ملګری، شام والو وژلی دی، شام والو دی وژلی. عمار د علي رضی الله عنه سره او د عراق والا سره، او ما تاسو ته وایي چې علي رضی الله عنه ډېر حقدار. نو بیا دا باغیان ورته ولې ووایي؟ د باغیانو دا مطلب نه ده لکه اوس شیعګان چې د باغیانو نه دا مطلب اخلي چې دا کافرانو، نه نه، یعنی بغاوت یې کړی و د علي رضی الله عنه د دې خبرې نه چې موږ سره بیعت وکړه. ابسې کس ولېږو که نه؟ جریر ابن عبدالله البجلی بسې ولېږو چې ته ما سره څه وکړه؟ بیعت وکړه. هغه وایي زه نه کوم، دې ته باغیان وایي. بغاوت یې د دې خبرې نه وکړو چې نه زه نه کومه. ولې؟ وایي زما د عثمان رضی الله عنه قاتلان پکار دي، او عمار رضی الله عنه د علي رضی الله عنه سره، او دی په حق. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه وایي ورکړې وه چې تقتلک الفئة الباغیه،
هغه ډله به تا وجني چې هغوی به بغاوت کړی او ما که ډلې مړ کړی. خو دې حدیث کې یو اشکال دی او ډېر قوي اشکال دی او دا شیعګانې پیش کوي د صحابه کرامو پسې کله بدرې دي وایي نو دا حدیث پکې پیش کوي او هغه دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دی به هغوی له دعوت د جنت ورکوي او هغوی به له دعوت د جهنم ورکوي. نو مطلب دا شو والعیاذ بالله چې معاویه رضی الله عنه جهنمي دی. جواب د دې شبهې دا دی دلته مطلب دا دی چې عمار رضی الله عنه به هغوی له دعوت ورکوي چې بیعت وکوي د مسلمانانو د خلیفه سره او د مسلمانانو د خلیفه سره بیعت کول او د هغه خبره منل دا جنت ته د تلو یو سبب دی. هغوی دا دعوه ده چې نه موږ بیعت نه کوو او د خلیفه سره بیعت نه کول جهنم ته د تلو یو سبب دی. دا کار جهنم ته د تلو سبب دی خو دین خو دا نه ثابتېږي چې هغوی جهنم ته لاړو ځکه چې هغوی په دې خپل اجتهاد کې خطا شوي دي خو قصدن عمدن دا خطا نه ده کړې. ورسېدی او که نه یو سړی اجتهادن یو کار وکړي قصدن عمدن هغه د شریعت مخالفت نه کوي نو هغه دپاره دا وعید نه وي بلکې هغه خو اجتهاد کړی دی او په اجتهاد کې موږ به زیات نه زیات وایو چې پلانې په اجتهاد کې خطا شوی خو داسې نه شو ویلی چې هغوی جهنم کې دي والعیاذ بالله او صحابه کرام دي. بله دا چې غټه تزکیه موجوده ده چې الله وی رضی الله عنهم ورضوا عنه هغوی د الله نه راضي دي او الله د هغوی نه راضي دی بس خبره ختمه شو. په دې خبره مې ذهن کولو شو که دا بعض اهم خبرې یادې ساتئ ځکه چې شیعګان او د صحابه کرامو دشمنان د هغوی سره بعض شبهات دي نو هغه شبهاتو له جوابات یاد ساتئ چې سبا له کم سے کم تاسو هغوی له څه جواب خو ورکولی شئ که نه. دا څو نښې شوې؟ شپاړسمه نښه څه شوه؟ د عمار بن یاسر رضی الله عنه وجل کېدل او څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي هماغه شان شوې ده.